زه نه پوهېږم دا احساس څه ډول وښیم. کله مې چې لور پرېښوده 1 نیم کلنه وه او چې بیا مې ولیده غټه نجلۍ وه، دا چې دا احساس څه ډول څرګند کړم زه نه پوهېږم. زه په سوریه کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوم ځکه د ژوند ملګری مې لرې وو. زه باید خپلو لوڼو ته هم پلار او هم مور وای. زه جرمني ته د 2015 کال په وروستیو کې راغلم. هغه وخت مې د پناه غوښتنه ومنل شوه او فرعي خوندیتوب راکړل شو. هغه وخت مې کورنۍ لا په سوریه کې وه او د فرعي خوندیتوب لرونکو نه شوای کولی د خپلې کورنۍ غړي راولي. ما وکیل ونیو چې له ما سره یې د محکمې په پریکړه په اعتراض کې مرسته وکړه او د مهاجرو د خوندیتوب د حق غوښتنه مې وکړه. زه ډاډه وم چې د مهاجرو د خوندیتوب حق ترلاسه کوم. زه هم خوشبینه وم چې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدنو حق به ترلاسه کړو ځکه مې لوڼې تیارولې چې زر به د پلار سره ویني او د سندونو په برابرولو مې پیل وکړ. د سوریې څخه سندونه، نکاحات، د کورنۍ مدني آلات چې په بیروت کې د جرمني سفارت تایید کړ، زما او زما د اولادونو د پیدایښت سندونه او د پاسپورتونو کاپیانې. له غوښتنې 1 کال وروسته ما د مهاجرو د خوندیتوب حق ترلاسه کړ. د کورنۍ د غړو راوستلو لپاره زموږ ټول سندونه تیار وو. د استوګنې د اجازې د کاپي په ګډون او د وخت خبرتیا چې مهاجر د بهرنیانو چارو یا اوسلنډه بهور د ادارې څخه ترلاسه کوي. سوري مهاجر کولای شي دا فورمه د بهرنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې ډکه کړي. ما له 1 میاشتې په کم وخت کې ټول کاغذونه په اربیل کې د جرمني سفارت ته ولېږل او د خپل مېرمنې او لور لپاره مې وخت واخیست. که موږ د یو ځای کېدو لپاره له لومړیو 3 میاشتو ډېر ځنډ کړی وای، باید نور شرایط مو پوره کړي وای څو مې د کورنۍ غړي راوستلي وای. په دې شرایطو کې د مناسب عاید، روغتیایي بیمې او د ټولې کورنۍ لپاره د کور درلودل شامل دي. د یادونې وړ ده چې اوس قوانین بدل شوي او د فرعي خوندیتوب لرونکي کسان هم کولی شي د خپلې کورنۍ غړي راولي. کله چې موږ جرمني ته راورسېدو او له هوایي ډګره راووتو، هر شی بدل شول. زموږ ژوند بدل شو ځکه موږ د سوریې له سخت ژوند نه خوندي هېواد ته راغلو.